बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स या टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के नन د دریم کلاس سره موجود یو स्टूडेंट نن برازو په دې پاراګراف کم نمبر چې پاراګراف ته ورکول کېږي په دې به خبرې کوو ټیکس سنټر له څنګه راځي باټم له څنګه راځي په دې به خبرې کوو کرنل له څنګه راځي نور مخکې راځي ډېر خوندور کلاس نن په دې کې به خبرې کوو راځئ مخکې زه فار ایگزامپل دلته یو ټیکس ما ولیکو ما سره دا ټیکس راغلی په دې کې زه غواړم چې د پاراګراف له څه شی ورکړم نمبر ورکړم ټول نه مخکې دا سمبل غوندې راځي هر پاراګراف ته سمبل راځي یا دې کې مختلف سمبلز دي تاسو یې کتلی شئ صحیح ده دا به بیرته زه ختم کړم راځم دې پاراګراف له نمبر ورکوم صحیح ده دا قسم سټایل نمبرز دي دا ورکولی شو صحیح ده دا هم ورکړه راځو دغه شانې پاراګراف له نمبر مونږ ورکولی شو بیا زه دا ټیکس فار ایگزامپل سیټ ته وړم ګورئ تاسو ته ګورئ سنټر له راوړم داسې کوم دا شان موږ په دې باندې اپلای کولی شو بیا دلته زموږ سره دا یو بل اپشن دی لاین سپیسینګ دا څه کار کوي د دې لاین په منځ کې چې څومره سپیس دی د یو لاین نه د بل لاین پورې دا سپیس موږ انکریز کولی څنګه شو ډیکریز کولی څنګه شو ګوره فار ایگزامپل زه غواړم چې د دې په منځ کې دا کم سپیس دی دا کم دی زه غواړم چې دا زه لږ انکریز کړم لږ یې سیوا کړم نو راځم په دې لاین سپیس به کلیک کوم ګورئ راځم ګورئ ښه پکې ډېر سیوا شو ګورئ بیرته دومره راځم نارمل چې کوم دی دا 1.15 دی خو زه چې 1.0 له راځم ګورئ سپیس انتهایی ډېر کمیږي ګوره دا ډېر د مزې والا اپشن دی دویم دلته پکې دا بل اپشن راځي دا بیکګراوند کلر دی ټیکس له بیکګراوند له څنګه کلر ورکول غواړي هغه دی دریم دا چې کوم زموږ سره ښکاري دا هم څه شی دي لاینز دي ګورئ دا کنټرول ا کوم ټول سلیکټ کوم دا انډرلاین شو لاندې راځي د پاراګراف نه د دې ون ټیکس نه لاندې راځي یا په سیډ راولم ګورئ بیرته خپل هوم پیج ته لاړ شم زه غواړم چې دا په سیټ راشي په سیټ راوستلو دپاره ګوره ټیکس مې ولیکو لاین ته رالم سیټ راوستو دپاره نو دا هم لاینز دي صحیح ده راځي ټیکس مې سلیکټ کړو دلته د سلیکشن ضرورت هم دی په دغه سایډ یې راولم د بل سیټ ته هم راځي اوس مخکې ځو دا څه شی دی دا هیډینګ دی فار ایگزامپل زه دلته څه شی لیکم یو نوی پیج اوپن کړم زه سی وي جوړوم چاله نو ګورئ په دې کلیک وکړم یا په دې کلیک وکړم یا په دې کلیک وکړم دلته زه ولیکم سی وي صحیح ده دا هیډینګ دی سی وي مې ولیکله بیا لاندې دغه سړي چاله چې سی وي جوړوم هغې له ډیټیل ورکوم دا بیا دغه د هیډینګ ټایټل دی دلته هیډینګ ټایټل فار ایگزامپل زه دلته دا سی وي لیکم بر مې بیرته ریموو کوم صحیح ده دا د دغه ټایټل شو د سی وي ټایټل شو مخکې راځو ډېر ښکلی انټرسټینګ یو کمانډ پکې دی پاینټ نه مخکې دا چینج سټایل ښکاري دا په ټیکس باندې سټایل اپلای کېږي خو راځو دا پاینټ د دې څه فنکشن دی پاینټ ګورو ډېر د مزې ډېر انټرسټینګ پاینټ او ډېر ښکلی کمانډ دی راځو دلته فار ایگزامپل زما نه په دې غونډ ټیکس کې زه یو لفظ ګورم یو نوم ما لیکلی دی یو لفظ مې لیکلی دی هغه زما نه ورک کړی دلته زما سره
دا خو چونکې ډېر شارټ ټیکسټ دی خو بالکل غوړ ټیکسټ دی زما سره 2-3 پیجه دي یا په دې یو پیج کې زما نه یو ټکی ورک دی او هغه ټکی دی اپ زه ګورم چې دا اپ ما سره څو ځای لیکلی دی او کوم ځای کې لیکلی دی نو څنګه چل به کومه کنټرول ای به ووهمه دا ټول سلیکټ به وکړم یا به داسې د کیبورډ نه ټول سلیکټ کړم کنټرول پلس ای د سلیکشن دپاره شارټ کټ دی راځم ګورئ په پاینټ باندې کلیک کوم څنګه چې ما په پاینټ باندې کلیک وکړو دلته ما سره وایي پاینټ وټ مطلب وایي څه معلومول غواړي څه پاینټ کول غواړي نو زه دلته ورته لیکم فار ایگزامپل زه ورته لیکم چې اپ زه اپ غواړم چې اپ شرط دی نو اوس ګوره راځم پاینټ نیکس ماته یو اپ هغه دې ښکاره شو بل اپ دا دې ښکاره شو بل اپ دا دې ښکاره شو بل اپ دا دې ښکاره شو ګورئ نی لاندې به راځي وایي نور اپ ما سره نشته د دې اپ نه لاندې زما سره یو بل اپشن ښکاري به د سکرین باندې د دې ښکاري نی ریپلیس نو په ریپلیس موږ دلته هم کلیک کولی شو کنټرول پلس ایچ ته دی شارټ کټ ته یا بله چې موږ راشو ګوره په پاینټ باندې کنټرول پلس اف په دې باندې کلیک وکړو زه غواړم چې زما سره یو لفظ دی دا یور زه په هیز باندې یا په ایډس باندې دغه کمه دا ریپلیس کمه صحیح ده یور نو زه به راشم ریپلیس ته یا به د دغه ځای نه ریپلیس ووم یا به د دې ځای نه راشم ډایرکټ ریپلیس ویت ریپلیسمنت مطلب دا چې دا یور په څه سره ریپلیس کول غواړي زه دا یور په ایډ سره ریپلیس کول غواړم دا غواړم چې په ایډز باندې دا ریپلیس شي نو څه چل وکړم راځم به دا زما سره معلومیږي چې دا د یور دی صحیح ده اوس ریپلیس ګورئ د یور زه په څه شي ریپلیس کوم په ایډز باندې یا کنټرول ریپلیس آل باندې زه کلیک کوم نو زما سره چې په کوم ځای کې په سنټینس کې یور دی هغه ټول زما سره اتومیټیکلی څه شو په ایډز باندې ریپلیس شو ډېر خوندور ډېر مزیدار ډېر انټرسټینګ کمانډ دی دا په ایم ایس ورډ کې امید لرم په دې به پوه شوي د یو نوي کلاس پورې اجازت راکړئ د الله په امان